یاره مې په زړه کې د خدای پرېوته یاره مې په زړه کې د خدای پرېوته او ځکه مې د لاسو پیاله یې پرېوته دا تصویر به کم مصور نه کش کی دا تصویر به کم مصور نه کش کی چانه په تنور کې ډوډۍ پرېوته ګړه شو په اسمان کې تندر ولوېدو کړه شو په اسمان کې تندر پرېوتو ولوېده د جالې مرغۍ پرېوته او تېروته او ترنده واپس شوله تېروته او ترنده واپس شوله او لار کې تې د غوږو والی پرېوته او دا تسکینه څه چل پتا شوی دی دا تسکینه څه چل پتا شوی دی او دا څه بلاسته په ځوانۍ پرېوته ګرانو ملګرو یو ځلې بیا پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم سره د خپل ټیمه درته دواګانې او سلامونه کوم ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په پروګرام کې ځان سره یو نوی ملګری یو روک ملګری راولو نن هم راغلی ما مانیری کلي کې ما خپل کلي کې ما خو په ړومبي ځل را سره یو داسې ملګری میلاو شو چا چې د پښتو ژبې ډېر خدمات کړي دي شعرونه یې لیکلي دي نظمونه یې لیکلي دي خو ما ته په ړومبي ځل پته ولګېده او چې څنګه راته پته ولګېد نو همداسې مې تېنه پروګرام کړی دی پروګرام در اخره پورې وګورئ او بیا ما ته ووایي چې هغه څنګه غزل لیکلی دی څنګه نظم یې لیکلی او زه به دا ووایم چې کوم سړی د تسکین صیب دی د عزیز صیب دی د انور صیب دی لاس پې پروت وي نو هغه به خامخا ښه غزل لیکلی ښه شعر به یې لیکلی نعمت منیروال زما در څنګ ناست دی هغه خواته ورځو اول ورسره یو څو خبرې کوو بیا به تېنه شعرونه اورو نعمت په پروګرام کې درته په خیرالي وایم الله دې وبخښه او زه هم تا ته د زړه له کومې نه په خیرالي وایم چې زموږ ځای ته رالې او موږ له دې په دې پروګرام کې د برخې اخیستو موقع راکړه ډېره زیاته مننه نعمت دا ستاسو غونته کې د ملګرو داسې چې کوم چا غزل لیکلی یا دوه لیکلی روک ملګري د غټو خلکو دپاره ډېرې غټې چینلې دي ډېرې غټې ټیویګان دي خو په یو خبره باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا نن موږ ته په کوم ځای کې ناست یو دلته کې د ټیوي څه پروګرام نشته او نه څوک کتی شي زمونږ داسې زموږ نور ملګري د هغوی پروګرامونه په غره کې هم کتی شي او په سمه کې هم کتی شي او په بر کې هم کتی شي او په اماراتو کې هم کتی شي هر ځای کې کتی شي دا داسې یو ذریعه زموږ د روکو ملګرو دپاره خدای رایستې ده او انشاءالله دا به داسې نعمته په ګرمه کې خپلو مینوالو ته غزل ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي ښه ما سره د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي ارشاد کتره ارشاد چې ښه تازه تازه دمه دمه به یم ښه تازه تازه دمه دمه به یم ستړی شم چې د ستړي ارمان ذکر راشي خپل خیالونه مې اسمان کې وګرځوي خپل خیالونه مې اسمان کې وګرځوي را پریوزمه په ځمکه چې مې فکر راشي ډېر ښه او زه به ته زه خو روماني شعر لیکم او ډېر علم ما سره نشته او زه شاعر نه یم خو بس مات ګوډ لفظونه را جمع کوم او بس ورته شعر رنګ ورکوم په ډېر څه باندې قبول دي نو زه به راته شعر غزل ووایم په محبت کې یو مثال مې پرېږده په محبت کې یو مثال مې پرېږده په خپله زنه لکه خال مې پرېږده ډېر ښه او په حال مې خلک یاره مه پوهوه په حال مې خلک یاره مه پوهوه یو بې جوابه غوندې سوال مې پرېږده ډېر ښه او که خلص پړم بیا لیونی مې بولي که خلص پړم بیا لیونی مې بولي پرېږده عاقله په خپل حال مې پرېږده او زما د لاسو نښې اوسېږه خو زما د لاسو نښې اوسېږه خو ګرانې تصویر یو په دیوال مې پرېږده ډېر ښه او که غریبای رانه لاسونه پرې کړه که غریبای رانه لاسونه پرې کړه د زړه په کور کې پټ سنبال مې پرېږده ډېر ښه او اخیري شعر دی نن په رنګونو کې یم ډوب نعمته نن په رنګونو کې یم ډوب نعمته ښکلو رنګونو کې د خیال مې پرېږده ډېر ښه ډېر ښه تا به په هر نظر لیدلی یم تا به په هر نظر لیدلی یم او ستا د خیرن زړه نه به ښکلی یم او څه په جړا جړا کې پاتې شولي څه په جړا جړا کې پاتې شولي او څه په ارمان ارمان کې تللی یم چې د عابد غزل یم څه به یم بس د پښتو په ټکو ښکلی یم
ملګرو نکمت خواته بیا ورځو او بل غزل ته نه اورو. زما خپل ځاني روماني ډېر زیات خوښي او روماني د هر موږ چې د پښتانه د کم دور نه وځو او موږ کمې ستړي او یا موږ کمې د ساندو غزلې وایو نو انشاءالله چې ډېر زر به وي چې په پښتونخوا کې به امن راشي. موږ به د خپلې خوښې او د خپل اختیار مالکان شو. دا امن به راځي انشاءالله ځکه چې پښتون ډېر بیداره دی، ډېر ذهني دی. دا به کېږي داسې نو همدغه غزلې به پاتې شي او رومان په هر دور کې چلیږي. راځئ چې یو بل غزل هم ترېنه واورو، خوندونه ترېنه واخلو. غزل هغه نیازبینې نازولې سترګې، هغه نیازبینې نازولې سترګې، نن مې یادېږي ښکلې ښکلې سترګې. ډېر ښه. کله به بیا وینم ملګرو هغه، کله به بیا وینم ملګرو هغه، سرې له خماره خوبولې سترګې. او ما ته اوس هم هغه دا یادېږي، ما ته اوس هم هغه دا یادېږي، تا به حیا نه پټولې سترګې. ډېر ښه. وکه یقین چې په هجران کې یاره، وکه یقین چې په هجران کې یاره، څومره زما دي جړېدلې سترګې. ډېر ښه. او څنګ به غړومه په نفرت واغیزه، څنګ به غړومه په نفرت واغیزه، د محبت په تار ګنډلې سترګې. ډېر ښه. او دا بې لتا چرته خوږېږي په چا، دا بې لتا چرته خوږېږي په چا، په تا مینې سر خوړلې سترګې. ډېر ښه. او خطا به نشم پیژندو کې داستا، خطا به نشم پیژندو کې داستا، ته چې لرې دومره ښاغلې سترګې. ډېر ښه. او خیري شعر دی، د مینې صد کوي نکمت هغه، د مینې صد کوي نکمت هغه، ما یې هر ځای کې دي څارلې سترګې. ډېر ښه، ډېر ښه. کار مې مازغه نه کوي ښه نه کوي، کار مې مازغه نه کوي ښه نه کوي، او صبر مې زړه نه کوي ښه نه کوي، او د خلکو څه ونه کړو څه نه کوي، او دا خلک څه نه کوي ښه نه کوي، او چا چې واده کړی دی بدي کړي، چا چې واده کړی دی بدي کړي، او څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. د منیر بنیري رور په دغه یو څو شعرونو باندې نکمت خواته بیا ورځمه او بل هم ترېنه داسې روماني غزل اورو او خوندونه به ترېنه اخلو، موږ به ترېنه هم واخلو او تاسو ترېنه هم واخلئ. غزل لنډو بهرونو. ارشاد. خپل احساسات مې وجني، خپل احساسات مې وجني، لکه جلات مې وجني. ډېر ښه. خپل احساسات مې وجني، لکه جلات مې وجني. نظم د کلی په لور، نظم د کلی په لور، هلته جنات مې وجني. ډېر ښه. زما دماغ زوروي، زما دماغ زوروي، نوي خیالات مې وجني. ډېر ښه. زه بې هنره یمه، زه بې هنره یمه، ستا کمالات مې وجني. ډېر ښه. سم لیونی یې کړمه، سم لیونی یې کړمه، د زړه جذبات مې وجني. ډېر ښه. د مرګ بنا مې تړي، د مرګ بنا مې تړي، ښه په احتیاط مې وجني. ډېر ښه. او مینه کې ستا جانانه، مینه کې ستا جانانه، چې خورمه مات مې وجني. ډېر ښه. او اخیری شعر. ولې پس نکمته، ولې پس نکمته، د انسان ذات مې وجني. ډېر ښه، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه ملګرو. نکمت درې واړه غزلې ښې وې، خو دا لنډ بحر غزل زما خپل هم ډېر زیات خوښي، او داسې به زما په شان ډېرو ملګري چې هغوی به هم خوښوي. څنګه چې هغه داسې یره یره کې ووې نو زه به دا ووایم چې ډېر کمو پروګرامونو له تللی دی، غزلې لیکلی دی، زموږ فرض جوړېږي چې موږ دخوا ته بیا هم راشو، بیا به هم راځو، موږ به دله ډاډ ورکوو، تاسو به هم وله ډاډ ورکوئ. ملګرو پروګرام به تاسو کتلی وي، د ژوند یو څوم ګړی به پې تېرې شوي وي، که داسې زما نه څه په خبرو کې یا په شعرونو کې څه غلطي کېږي نو د هغې نه بخښنه غواړم. که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو بل نوي ملګري سره بیا تاسو ته مخاطب کیږو. در هغه دمه پورې، در هغه ساعته پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت، چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ، د لوی الله په امان.